koltuğu hareket ettirmeyiniz ve çağırınız. Emniyetiniz için el bagajınızın başüstü dolabına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilmesi gerekmektedir. Şimdi bonuzu dik, masanızı kapalı, güneşliğinizi açık duruma getiriniz ve Bu.
دا دی اوس د خیر سره روان یو کوپنهاګن ته شاوه د په استنبول کې طیارې ته ولاړ یو لکه دغه بیا یې سره تخته کړي یو Items in the new and smaller items under the seat in front of you. Passengers sitting in row 1 in an emergency exit have another compensation instruction card. Then put it on the front of your seat pocket.
ریډي دلته تقریبا راورسېدلو اوس به ورسو ټکسي ته انشاءالله. نو الحمدلله دا یو کور ته راورسېدلو. پرون په سعودي کې وو. پرون ماښام که مو په یاد یي دغه اوبو لاړو ګډوډۍ وو. د زمزم اوبه مو راواخیستلې. نو په دغه کې دغسې یو بوتل یي تقریبا 5 لیټره یي پکښې کې. دغه چې دا به اوس ورکوو د خیر سره. دا به اوس د دې سره د دغه د زمزم د اوبو سره به نو یارانو ته چیش ورکوو. دا خرماوې به ورکوو. خرماوې دي رقم نو دا به هم ورکوو د خیر سره انشاءالله تعالی. باره به کار وشي. نو دا اوس زموږ د عمرې اخري ولاګ. الله پاک دې وکړي چې زده کړه مو ځینې کړي. په دعاو کې موږ تاسې نه یې سیر کړي. تاسې موږ مه هېروئ. نو بس دعاوې به سره کوو او نیکې هیلې سلامونه والسلام. السلام علیکم د یوټیوب نامیانو. الحمدلله بیرته کور ته راورسېدلو. زمرین یخ ته راورسېدلو. ځکه یې ښی ده خو ښه ښایسته لمر دی ماشاءالله. که څه هم ډېر یخ دی. نو دا مو هم راوستلې ده. مسجد ته به یې بیایو. اول مسجد ته یو څه خرما او دا زمزم اوبه هم انډیوالانو ته هلته ورېښو. بیا به نو ځو د خلکو کره مېلمستیاو ته انشاءالله او دوی به هم راځي.